دوستانو دا د کابل 22مې ناحیې مربوط هغه بېوسه او غریبې کورنۍ دي چې کابل 22مې ناحیې مخې ته راټول شوي دي او خپل حق غوښتنه کوي. دا د هغې پروسې په باره کې چې دولت لخوا البته د ولسمشر محمد اشرف غني په حکم ځینې بېوزلو یتیمو او کونډو هېوادوالو ته د نانوایانو لخوا د وچې ډوډۍ د ویش پروسه پیل شوې وله چې ځینې زورمندانو او ملکانو همدارنګه چارواکو دغه پروسه ګډوډه کړې ده او د خپلو کورنیو خپلوانو اقرباو څخه 10-15 نومونه د هر یو لیکلي و. دغه بېوسه کراچیوانان او غریب کورنۍ چې دي دغه ټول پاتې دي. جلال آباد آمدیم دیجه نامه خود نمشته کردیم ماره خیمه داریم نان خوردیم در 5 روز ماره میدین دو دانه نان اینیزه مازینو خانه سوال میکنین ما میاییم اونو رو میخوریم روزومات خو میکنیم بس خلاص اینی مشکل است دخیمه وقت تیر میکنیم. نامه ما رو نمشته کز نکرده زگینی رضا سین ما نان میخوریم یا خاک میخوریم غیر خدا زگ غیر شما زگ ما کز نداریم.